بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د پاورپوینټ اخرنۍ ویډیو ته. تاسو راشئ فایل ته، راشئ آپشن برخې ته، راشئ کویک اکسس ټولبار برخې ته. دې حصې ته یې ویل چې کویک اکسس ټولبار برخه. تاسو کولی شئ چې دلته نور آپشنونه هم اضافه کړئ. مثلا زه غواړم چې کاپي اضافه کړم، راشئ دلته. غواړم چې برینګ ټو فرانټ اضافه کړم، اډ وهئ، دا به اډ شي هلته. که غواړئ چې د کویک اکسس ټولبار لاندې راشي، دغه ځای کې راشي، بیا دا ځای فعاله کړئ. که غواړئ چې بیرته خپل عادي حالت ته لاړ شي، دا ځای کلیک کړئ. که غواړئ چې نور آپشنونه ته امپورټ کړئ، دا ځای ووهئ. زه به دا اوکې کړم. تاسو وینئ چې کویک اکسس ټولبار دغلته راغی. دلته تاسو وینئ چې کاپي هم اضافه شوی، برینګ ټو فرانټ هم اضافه شوی. که غواړئ چې بیرته آپشنونه یا مخکیني حالت ته بوځئ، ورشئ کویک اکسس ټولبار ته، ریسیټ ووهئ، ځای بیرته پورته بوځئ. چې کله چې دا اوکې کړم، تاسو وینئ چې دا بیرته خپل عادي حالت ته راغی. بل په آپشن کې ډېره مهمه خبره دا ده چې کویک کسټمایز ریبن ده. تاسو وینئ د هوم منیو، د انزرټ، دا ټول منیوګانې دلته موجودې دي. تاسو کولی شئ چې خپل ځان لپاره هم دلته یو منیو جوړه کړئ. منیو ته ټب وایي، صحیح ده. تاسو ولیکئ کاسټم ټب، نیو ټب سو F2 ووهئ، یا راشئ دلته رینیم ته. زه لیکم چې سامې، زما په نوم به یو ټب جوړ شي. ټب همغه منیو ته ټب وایي. راشئ یو ګروپ پکې اضافه کړئ. دوه ګروپه لري. یو ګروپ ته یې زه لیکم چې نیو لیکم، په یو کې بیا بعضې فیچرونه اضافه کوم. بل برخه کې لیکم چې مثلا objects. بیا تاسو خپله هر نوم چیرته ورکولی شئ. اوس زه غواړم چې په نیو کې بعضې شیان اضافه کړم. مثلا انیمیشن ده، که غواړئ چې مثلا ډرا ټیبل اضافه کړئ. څه شی چې غواړئ هماغه پیدا کړئ او اضافه یې کړئ. که غواړئ چې زیات راشي، بیا دلته راشئ آل کمانډس. دلته به ډېر زیات کمانډونه راشي چې په سلایډو کې موجود هم نه وي، شاید څه شی هم وي دلته. تاسو راشئ مثلا آډیو کلیک کړئ، دلته هم راشئ، همدغسې آټو پریویو اډ کړئ. څه شی چې غواړئ اډ یې کړئ، په اخر کې اوکې ووهئ. تاسو به وینئ چې دلته یو ټب جوړ شو د سامې په نامه. په سامې کې یو نیو ده، یو آبجکټ. په نیو کې تاسو وینئ هماغه انیمیشن سټایل دی او ډرا ټیبل، دا برخې دي او دا یې هم نورې برخې. تاسو ولیده چې څرنګه منیو جوړوئ. بل ډیولوپر برخه ده. تاسو راشئ کسټمایز ریبن ته. دلته یو ټب ده د ډیولوپر په نامه، دغه ځای ده. تاسو دا فعاله کړئ او اوکې ووهئ. تاسو وینئ چې دلته یو ځای اضافه شو د ډیولوپر په نامه. دا څرنګه ځای ده؟ تاسو که په ویژوال بیسیک ژبه باندې پوهیږئ، بیا دا ځای ځان لپاره فعاله کړئ. دلته بټنونه دي، لیبلونه دي، دلته کوډینګ کېږي. څوک چې په ویژوال بیسیک پوهیږي، هغه کولی شي چې له دې ځای څخه استفاده وکړي. مثلا راشئ دلته کلیک وکړئ، ویژوال بیسیک ځای به خلاصه شوه. دلته راشئ کوډ وکړئ او کوډ به مو رن شي او د سلایډو مطابق. که غواړئ چې ویژوال بیسیک کې ډېر کار وکړئ، تاسو ویژوال بیسیک زده کړئ. او که نه و انشاءالله کله چې موږ تاسو اکسس ته ورسېدو، زه به د ویژوال بیسیک هماغه اساسي فنکشنونه او مکرو او ماډیول تاسو ته تشریح کړم. دا و د پاورپوینټ اخرنی درس. تاسو پاورپوینټ کې ډېر کار وکړئ. نور درس به انشاءالله له پبلیشر څخه شروع کړو. پاورپوینټ یو مهمه پروګرام و چې انشاءالله تاسو به ډېر ګټه ورڅخه واخلئ. نور درس به په پبلیشر کې بیا تاسو ته تشریح کړم.